مشران د لغړي ورونو مشران په ډېر ناز په ډېره ورورولي به د خپل کام د دې ځوانانو د دې کام د دې سپین ږیرو ډېر کور ودانۍ په دې ووایو چې موږ تقریبا د یوه نیمې میاشته باقاعده و بار بار دا کوشش کوو چې موږ حالات نو خراب موږ یو ګام د پرلط څخه د دغه سپین ږیرو د دې ځوانانو د ملتپاله ګوندونو د لغړي ورونو د مشرانو په یو مشاورت په یو ورورولي د میږي په قدم باندې یو ګام ایښی دی خلک یې موږ کمزوري نه بولي صرف اور صرف پر موږ باندې خلکو نیوکې راکولې چې دلته ما دروازه خلاصه کړې حالات خراب سي موږ تر مقصده رسېدلي یو حالات خراب سي دا به ووایي ورونو د برای ماښام حاجي فیض الله خان اکا ودان مجلس دی چې آخري خبره انشاءالله تر دې جمعې پورې چې د دروازې د هغه د تګ راتګ اجازت پر تذکره او پر شناختي کارت دا به د دې جمعې څخه ولسوال صاحب او د افغانستان خپل حکومت زموږ د فرق ملګري د ټبرونو مشران هېڅ بله خبره نه ده چې هر څوک یې کوي تر دغه اندازې پورې زموږ سره ماښام مجلس خلاص شوی موږ دا چې نه دا ګام نه اخیستی دا ځای پر ځای چې ناستو نو د خلکو دا اراده وه د هغو دا نیت و چې پرلط کمزوری پرلط د یو سیاسي جماعت یا د مذهبي جماعت د هیچ چا پلوي نه کوي دا د خوار د دې وطن د عسکري قیادت ورسره که په مرکز کې که په صوبه کې متوازي ګورمنټ دی چې هغوی دا فیصله کړې چې هغو پر دې کام پر دې ستړې ورځ باندې دا ناروا فیصله وکړه د هغه ورځې څه پرلط ناست دی ډېر شملور ډېر ټبرونو مشران او ډېر د سیاسي او مذهبي جماعتو مشران هر سړی دا پرلط نه راغلی هر سړي په دې پرلط کې خپله نمایندګي وکړه خو صرف اور صرف هر رقم ټینګ احتجاج هر قسم سخت حالات پر پرلط راغلی خو پرلط نن هم د هغې خبرې چې کومه خبره یو کال نه مخه د هغو مشرانو د هغو سیاسي مذهبي جماعتو د هغوی هغه خبره تر ننه ټینګه کړې ده چې کومه خبره اوله ورځ په پرلط کې شوې ده بیا ورونو د یوه خبره کول غواړو دا به نه وي خامخا تر دې جمعې پورې موږ در منزله نه ورسېږو موږ مقصد ته نه ورسېږو بیا ورونو خواست کوو بیا پر دې وطن د هغه خلکو څخه خواست کوو چې لار به موږ بنده کړل دوی به بیا موږ ته په جرګه وو دوی به بیا زور کوئ دوی به غونډتي کول بیا موږ د خلاصون لاره بله نشته هغه په دې پرون تاسو ولیدل موږ دلته بغارې وو چې د هر پاسپورټ والا څخه
لک روپۍ 1.5 لک روپۍ د افغانانو وروڼو د افغانانو زنانو څخه پر دې لار اخیستل کېږي پر دې کاروبار شروع دی کرنل برګیډیر او دا جاسوس ادارې ورسره ایپایې په لکونو روپۍ د یو کس پر تګ راتګ اخلي دا د دوی کاروبار دا د دوی مستي دا ټول جهان ته معلومه ده دا ټول جهان په دې خبر دی چې دلته کاروبار شروع دی دا ستاسو مسله دا ستاسو د پرلط څه هیڅ خلکو باندې جوړول هیڅ چا ځان د برګیډیر د کرنل وشناخته ځان به یې جوړوئ رالی به پرلط له په دا بله ورځ د کرنل وسنګ ته ناست دا د انسانانو پر سر دغه کاروبار چې شروع دی د پاسپورټ فیصله د پاسپورټ ناپیژه کول او دا پاسپورټ پر دې باندې زورور کاروبار د دې خلکو شروع دی داسې نه چې پرون د دې خبرې څه یا زموږ د دې ټینګار څه د احتجاجه څه دا مسله حل وروڼو د روزانه په شان داسې تکلیفونه چې بیانېږي نه هغه ورور په شرمېږي هغه ځوان په شرمېږي خو وس نه لري پرون چې کومه پیښه کومه ناروا وروڼو دا پر تذکره پر شناختي کارت نه دا پر پاسپورټ ویزه لري پر دې باندې په لکونو روپۍ سوداګري شروع پر تذکره خو بیا ډبلې ډبلې پر تذکره خو جیلونه دي پر شناخته کارت خو دي پرېږدي نه چې تا ټکټ ورکړی نه دا موږ ته معلومه ده چې دومره تنګ حالات به راشي دومره ستړې ورځ به راشي چې پاسپورټ معلومات وکړئ دوبۍ له ځای پوښتنه نه کېږي جاپان له ځای نه کېږي زه نه پوهېږم چې زموږ پر وطن کم ناورین دی غضب دی د پاسپورټ په نامه ستا پاسپورټ والا 50 ځای چې کېږي 50 ځای پاسپورټ ویزه د پیسو بازار تاسو معلومات وکړئ و دې پرون و خور ته ویزه چا ورکړې وه دا ویزه پاکستانی یو جرنل دا ورکوي چې په کندهار کې ناست دی خپل فیس دې واخلي هلته باقاعده حاضري انټري د کې زحمتونه په ډېر خوارۍ یا د میډیکل یا د یو رشتهدارۍ یا د کاروبار دا ویزه ورکړي بیا ایپایې والا په لکونو روپیه ښه بازار ګرموه د دې معلومات وکړئ چې د ایپایې یو انسپکټر د ایپایې یو ای ډي د ایپایې یو ایس ایچ او د پاکستاني جرنل کونسل جرنل دا د ارمي څخه وځي دا په کندهار کې ناست دی د کونسل جرنل دا ملا صاحب نه ورکوي دلته ویزه په کندهار کې و دې خور ته ورکول که په کابل کې ورکوي سفارتخانه پاکستان یې ورکوي سفارتخانه پیسې ځنه اخلي سفارتخانه کې بلوکران ناست دي دا هغو خپل پیس دی د جرنل دستخط دی پر داسې نه چې دا جرنل ریټایر دی دا زیر سرویس دی په سعودي کې هم ناست په امریکا کې هم ناست په چاینا کې هم ناست جاپان کې هم ناست رتبه د ګردو برابره ایپایې والا ستا د جرنل ورکړې ویزه و افغانۍ خور ته موږ خدا ویل
بار بار